بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالوحید غالب یم، پکتیکا اوسیدونکی. د ژبژغورنې ملي غورځنګ څخه یوه نړۍ مننه چې ماته یې بلنه راکړې. اول د هر څه نه مخکې د ژبژغورنې غورځنګ د دغو فعالیتونه چې دوی غواړي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه باندې د زده کړو زمینه برابره کړي او مبارزه وکړي، او تر څو هر ماشوم په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړو ته لاسرسی ولري. د دوی هڅې د پلازمینه کابل کې او په نورو ولایتو کې چې دوی د کوم فعالیتونه روان کړي دي یا په کار یې اچولي دي د ستایلو وړ دي. دوی باید دغه فعالیتو ته نور هم پراخ کړي او د افغانستان هر ګوټ، هرې ولسوالۍ، هر کلي ته یې ورسوي، تر څو هغه محروم ماشومان او ځوانان چې د خپلې مورنۍ ژبه باندې زده کړو ته لاسرسی نه لري او هغو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او د هغو لاسنیوی وکړي. غواړم چې له تاسو سره د مطالعې په اړوند خپل تجربې او نظر شریک کړم. مطالعه چې د انسان په ژوند او د شخصیت او د هغه په معلوماتو باندې مثبت اغیزه لري او یو انسان په ټولنه کې او په جامعه کې د یو مطرح شخص په ډول مطرح کوي. نو اړینه ده چې هر ځوان، هر څوک باید روزمره مطالعه ولري. له ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی باید انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي او انټرنیټ نه استفاده وکړي او د انټرنیټ څخه د مختلفو ویب سایټونه دوی وګوري او له هغو څخه په وړیا ډول کولی شي دوی کتابونه ترې واخلي او مطالعه یې کړي. او بل دوی په خپل منځ کې ځوانان یو له بل سره هماهنګي ولري او تر څو یو له بل سره کتابونه شریک کړي او مطالعه یې کړي. هغه ځوانان چې کتابونه ترلاسه کولو کې مشکل لري، لا اقتصادي مشکل لري، همدا یې تر ټولو یو ښه لار ده. او د ځوانانو کولی شي چې په عامه کتابتونونو څخه استفاده وکړي، په پوهنتونونو کې، لا په ښار کې کتابخانې دي، له هغو سره خبره وکړي. هغه کولی شي له دوی ته د یو وخت لپاره کتابونه په وړیا ډول لا د یو کم امتیاز په مقابل کې دوی ته ورکړي او بیرته یې په ټاکلي وخت ورته تسلیم کړي. نو دا یې تر ټولو ښه لارې دي چې ځوانان دغه لارو څخه استفاده وکړي تر څو دوی د خپلې خوښې او علاقې کتابونه ترلاسه کړي. د ژبژغورنې غورځنګ دا هڅې چې په کلونه کېږي دوی په افغانستان په ګوټ ګوټ کې د مورنۍ ژبې لپاره کوي او غواړي چې هر ماشوم، هر وګړي ته د افغانستان په خپله مورنۍ ژبه باندې د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغو لاسنیوی وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې دغې مبارزې ته دوی نور هم دوام ورکړي او چټکه کړي او هغه محروم قشر د ټولنې چې له خپلې مورنۍ ژبه باندې زده کړو ته لاسرسی نه لري د هغو لاسنیوی وکړي. هیله مو دا ده هغه خلک چې دوی په ټولنه کې علمي قشر دوی باید د خپلې مورنۍ ژبه باندې د درس زمینه ورته مساعده کړي تر څو هر څوک وکولی شي په خپله په اسانه ډول خپلې مورنۍ ژبه باندې زده کړو ته لاسرسی ولري. ژغورنې ملي غورځنګ څخه یوه نړۍ مننه چې د موږ ته یې بلنه راکړې ده او موږ ته یې وخت راکړو چې خپل نظریات له خپل ولس سره شریک کړو. د ستاسو د بریا په هیله.